اردوغان وايي طالبان باید افغانستان کې له اشغال څخه لاس واخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په طالبانو غږ کړی دی چې د خپلو ورونو د خاورې نیول او اشغالول دې ودروي. ښاغلي اردوغان نن دوشنبه په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو چال او چلند داسې نه دی چې یو مسلمان یې باید له بل مسلمان سره وکړي. هغه ویل طالبان باید د خپلو ورونو د خاورې نیول ختم کړي او نړۍ ته دې همدا اوس وښایي چې سوله په افغانستان کې بریالی کیږي. ښاغلي اردوغان د کابل د هوایي ډګر د امنیت ټینګولو په اړه د طالبانو خبرداری هم له پامه وغورځاوه. ترکیې هوډ کړی چې له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر چارې پر مخ بیایي او امنیت به یې ساتي. خو طالبانو ویلي چې ترکیه دې هم له ناټو سره یو ځای له افغانستان څخه ووځي. ترکیې ویلي دي چې په دې برخه کې د امریکا له متحده ایالاتو څخه مالي، سیاسي او لوجستیکي مرستې غواړي. د ترکیې ولسمشر داسې مهال د طالبانو جګړه ننګولې ده چې طالبانو په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو شمېر سیمې نیولې دي. تېره ورځ په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د استازو ترمنځ 2 ورځنۍ خبرو په پای کې موافقه وشوه چې د ستونزو د حل لپاره به د لوړې کچې خبرې روانې وي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله منصوب اختریز پیغام کې ویل شوي چې طالبان ستونزو ته د سیاسي حل پلوي دي. خو افغان چارواکي وایي چې طالبان هڅه کوي له پوځي لارې واک ته ورسیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.